ډیرو درنو خوږو کتونکو ته به سم افغاني یم او په خپله خپرونه کې تاسو ته ستړی مه شئ وایم شاخ د زلفو یې په خپله خدای راټیټ کړو شاخ د زلفو یې په خپله خدای راټیټ کړو ګنې زه د یار په کت پورې کوتاه یم د دې شعر نه مې مقصد دا دی چې دا به مونږ خپله نیکمرغي وګڼو چې یو داسې شخصیت نن مونږ سره میلمه دی په دې خپرونه کې علمي او فني کاد یې ډېر لوړ دی عظیم وزیر صاحب د مونږ سره نن میلمه دی د دې خپرونې او ډېر خوشحال یو چې دوی مونږ سره نن په دې خپرونه کې میلمه دی نو زه به ټولو نه اول عظیم وزیر صاحب ته په خپله خپرونه کې ستړی مه شئ ووایم عظیم وزیر صاحب ستړي مه شئ ډېره مننه تاسو هم ستړي مه شئ او ډېره مننه کوم چې ما ته هم وخت راکړ بل زما دپاره مو دومره درانه هغه ټکي وکارول نو مننه عظیم وزیر صاحب څنګه وي تاسو ژوند او زندگی مو ښه دی د خدای شکر دی بس ژوند یو روان دی عظیم وزیر صاحب که ټولو نه لومبنی تاسو خپله پیژندګلو راسره وکړئ چې تاسو د پښتونخوا د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی زه د پښتونخوا بلکې د نوم نه باید درته وښیم چې عظیم مې نوم دی عظیم وزیر په هغه باندې مشهور یم خپله نوم مې عظیم الله ده او عظیم وزیر په تحلز باندې مطلب خلک مې پیژني نو زه د جانی خیل شاخ سره تعلق لرم د وزیرستان د شمالي وزیرستان د بنو د وزیرستان په دې منځ کې چې کومه یوه ایریا د جانی خیل د خپلو حالاتو د وجه د څه واقعاتو د وجه شهرت لري په پښتونخوا کې اوس څه مخکې داسې حالات تېر شو نو زه د هغه شاخ د جانی خیل سره تعلق ساتم او مطلب هغه مې کلی دی وزیر صاحب تاسو سره خبرې ډېرې زیاتې کیدای شي ولې چې ستاسو د شخصیت اړخونه ډیر دي خو زه به لومبنۍ یوه پوښتنه دا وکړم چې تاسو په پښتو کې ماسټر کړی دی او بیا ایم پی ایل کوئ بیا وړاندې هم ورپسې ځئ نو د پښتو په پښتو کې مو د زده کړې دا لار څنګه غوره کړې ده تبسم صاحب په دې اړه بس دا وایم چې دا د هر انسان یو نیچرل یو فطري مطلب مزاج وي چې هغه د هغه د مطلب د هغه د وس خبره نه وي مطلب مزاج هغه خوشحاله وي چې هر سړی پیدا دی خپل کار نو زما د ډېر وړوکوالي نه مطلب زموږ په کور کې به د رحمان بابا کتاب و مطلب د خوشحال بابا دا کلاسیکي خواب و که نه مطلب زموږ نور ورونو یا مطلب زموږ بابا د هغه کتل مطلب هسې عام په کور کې به پروت و نو باید چې د هغه وخت نه به زما بیا د شعر و شاعرۍ طرف ته رجحان و نو د دې د وجې نه مطلب هغه د ادبي تند مطلب په ما کې وانو بیا ځکه مخکې مو په زده کړو کې مطلب دا لار ماته اسانه ډېره زیاته مننه او خدای دې زموږ د ټولو پښتنو پلرونه نیکونه او کورنۍ همدغسې کې چې زموږ په کورونو کې د رحمان بابا او د خوشحال بابا کتابونه ایښي پراته وي وزیر صاحب د موسیقۍ ته مو کله نه او څنګه پام راوګرځېدو دې فن طرف ته څنګه راغلی هغه څه عوامل او څه وجوهات موسیقي په اړه به زه دا ووایم چې زه چې په کومه سیمه کې یم په کوم ځای کې یم والله هلته زموږ د ټولو پښتنو بدبختي ده په هر ځای کې هم داسې دي چې مطلب هغه موسیقۍ ته فن ته په ښه نظر نشي کتلی بیا زموږ په لوري بیا هم مطلب هغه د روایتي خبرو یا مطلب د هغه د وجې نه موسیقي ته ښه نشي کتل نو د ډېرو محدوده موسیقي وه زموږ په سیمه کې خو دې لکه بنیادي طور دا خو مطلب دا که میوزیک دی که آرټ دی نو دا هم د هغه د ادب حصه ده که مطلب د دې سره ډېر ژور تړون لري نو د دې د وجې باید چې زما په مزاج کې د دې سره شوق د هغه د ادب دغه و خو بیا هر حال بیا ما ته بیا لار داسې مولاو شه کې زمونږ یو بل تره زوی دی اولسي سندرغاړی دی فوک سندرغاړی ډېر شهرت لري سیدوالي وزیر هغه د شوقیه کس دی نو زمونږ مشر و نو په کور کې به د هغه د باجې ماجې د هغه پراته و نو مونږ به د بچپن نه لیدل او مطلب څه غلطې او سمې اوږتې لاس مو پکې ولل نو د دې د وجې نه بیا زما بیا چې زه مخته موسیقي ته غاښم بیا ما د هغه د ناشناس اواز مشروطوب کړ زه په غزل په سندرو پوهېدم نه مطلب بیا د هغه د اواز د جنون د وجې مطلب زه لا نن هم په هغه کې یم نو تاسو بیا د لومبنۍ زده کړه
په کوم ځای کې او چانه مو وکړه؟ رومبني خو زمونږ په لوري کې د موسیقۍ چې کوم محفل نو هغه فوک و لوکال و مطلب هغه دومره زده کړې به ویم نه پکې خو بیا هم زه به دا وایم چې هغه څه نه څه به جج غول چې ما زاخل نو بیا زمونږ بنو کې یو ډېر غټ استاد دی عادل محمد استاد او یو بل دی محمد رجان استاد نو هغې نه مې بیا ما د رګونو د مطلب د باجې د غږولو چل ښودل خو بیا خو ما مستقل طور لکه ما خبره وکړه د پروفیشنل طور ما دا کار زده هم نه دی ځکه چې مطلب هغه زموږ ته د هغې اجازه هم نه وه مطلب د فیملي د وجې. جی 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 اوس هم زده کړې کوئ او که اوس مو زده کړې پوره شوي دي؟ د فن او د ادب خو مطلب لکه د سمندر مثال دی نو دغې خو زده کړې سر ته رسېږي پوره کېږي نه دی پورې زه ته وایم هغه د بېلتون استاد نوم به دی اورېدلی په موسیقۍ کې هغه وایي چې ما دوه باندې او یا کاله دا سیتار وغږولو لوګرۍ د لوګرۍ سور مطلب لوګرۍ د لوګر موسیقي نو بیا بل کس به انټرویو کې ورته وایي چې نو په دې 2 کاله کې تاسو سر ته ونه رسولې ده دې په دې 2 کالو کې ماته دا پته ولګېده چې دا موسیقي دپاره لوی علم پکور دی چې هغه زموږ د وس خبره هم نه ده لکه زه به دا وایم چې د موسیقۍ دپاره خو دومره علم پکور دی چې والله چې بیا زموږ په شانتې کمزوري سړي خو د وس خبره هم نه ده خو مطلب بیا دا پړاو خو تر مرګه پورې جاري وي د هر مطلب چې ته په فن کې څومره مخکې ځې ته دا محسوسېږي چې دا فن ډېر لوړ دی مطلب زه وزیر صاحب ستاسو اړخونه زیات دي خو زه د انځورګرۍ طرف ته به هم لږ راشو د انځورګرۍ سره مو څنګه او کله نه مینه پیدا شوه؟ لکه ما چې څنګه خبره وکړه د دې هغه مین چې کومه مطلب هغه خاصه چشمه یا مثال سرچینه یې چېرې نو د هغه خو ادب دی نو دا د فنون لطیفه حصې دي انځورګري خو بیا هم لکه بیا دا څیزونه بیا په بیل فورم باندې کول هغه یو خپل ریاضت غواړي نو انځورګرۍ سره هم زما د بچپن نه شوق و هغه د ادب سره تړلي څیزونه لکه موږ ته خو پته نه لګېده چې مطلب داسې ادب سره تړلي څیزونه دي خو مطلب زموږ په نیچر کې خو هغه څیز و نو انځورګرۍ خو تاسو ذکر وکړو مطلب ډېرو ملګرو ته به پته هم نه وي چې مطلب د انځورګرۍ خو بهرحال بیا هم لکه مطلب انځورګرۍ ما د بچپن نه کوله خو مطلب داسې پروفیشنل طور مو د پیشه اختیار کړې نه ده. جی جی بقاعده زده کړه شوقیه طور چېرته او د چانه مو بقاعده زده کړې یو پنجابی و د پنجاب ډېر ښه استاد و عام لوکل کس و زموږ سیمې ته د انجینرینګ په هغه باندې راغلی و مطلب شوقیه آرټ یې زده و نو ما د سکیچ د کوم ګرافینګ چې دی هغه مې د اغنازه و مهناز نوموي و بیا زموږ په بنو کې یو مشهور نامتو مطلب آرټیسټ دی پینټر دی سکندر خاموش بیا د سکندر خاموش نه ما د هغه کلیې زده وې خو چونکې مطلب د تعلیمي سلسله روانه وه بیا مطلب مونږ په یوه داسې پسمانده سیمه کې و چې مونږ هغه مرکز ته مطلب رسېدنې هم ډېرې کمې شوې نو بیا مستقل طور ما یو اکیډمي هغه نه ده اختیار کړې بیا زمونږ د فیملي مطلب لکه درمیانه فیملی و مطلب هغه شانته خرچې مرچې غمون سره نه وي نو مو دغه کار پروفیشنل اختیار نه البته شوق مې شته اوس هم د هغه لرم چې مطلب د کار د وزو په یو اکیډمي هغه کې چېرته کښېنم. ښه د موسیقي پلو ته به راشو پورې څومره سندرې مو راغلي دي؟ مونږ په کلیو کې عام لوکل محفلونه جوړول نو بس هغه مطلب دغه ویډیو دغه خلکو خورولې نو د دې سره هغه زمونږ سره بنیادي ښه نه وه چې لکه مطلب ته وایي چې یوه سټوډیو وه یا مطلب یو کمپوزینګ دا سیسټم نه و مونږ به په لوکل کې هغه سندرې ویلې نو بس هغه ملګرو به خوښولې داسې بس هغه البته ځای په ځای ویلې دي په سټوډیو. خپل څه کمپوزونه مو هم جوړ کړي دي؟ خپل کمپوزونه مو ځای په ځای جوړ کړي دي مطلب زمونږ یو ډېر زموږ د پوره د استاد حیثیت لرلو ریاض تسنیم صاحب نو د هغه کلام کې د ورته ماهیې لیکلي دي هسې درې مصرې دي که نه لکه دا چې رخصت اخلي مازدیګر د جینۍ نیمه پاتې نه شوه خو لالی پردی نوکر دی نو هغې ته هغه کمپوز ما خپل جوړ کړی و مطلب هغه طرز مو خپل په خپله اوس مو ریکارډ کړی و بیا ملګرو ډېرې خوښې کړې هغه باقاعده په سټوډیو باندې موجود دي که نه. د پښتو موسیقۍ په حوالې سره د یوه تپوس کوم د پښتو موسیقۍ کومې خواته روانه دی؟ مخ په وړاندې تاسو وینئ د دې مستقبل او څنګه وینئ تاسو؟
په دې اړه به زه دا وایم عموما چې زه د چا هم انټرویو ګورم نو مطلب هغه مطلب داسې د امید او دا کوشش دا کوي چې مطلب هغه پازیټیو غای پیش کړي خو بیا ځینې حقیقتونه داسې هم دي چې مطلب لکه اوس دا چې کوم جدید د میوزیک کوم سیستم دی لکه پخوا به د موسیقۍ د آلات او مطلب هغه چې کوم سنگر او هغه د پر به یو کړهو ضروری او هغه په خپل غا ویلې نو اوس د سټوډیو سره داسې لو براوته چې فرض کته مطلب هغه مطلب زب ډېر داسې سنگران درته خو هم سندرغاړي چې مطلب هغه خپل هارمونیوم نشي خګولای د خپل आवाज سره او بس په مطلب یو ځای ته برسېدلې مطلب فرض کا وسته یو ډېر خو استاد دی هغه سره وسایل نشته او بل یو عام کس ته مطلب پیسې ولګول نو په سټوډیو کې مطلب کدی شلوري پکې غلط شي نو هغه بیا ریپیټ کو نو زه صرف دا وایم چې دا چې کوم سټوډیوګانې دي نو دا په پنجاب کې کته وګوره هلته سټوډیو مطلب مستند دي د حکومت ته خو یو غاور ته ملاو دي چې هغه سټینډر یې نوي نو به هغه نه په ریکارډ کوي اوس خو د سوشل میډیا دور د مطلب لکه مطلب صرف یو کیبورډ یا څه سامان مبارک نه هغه به سټوډیو کې نو په پاخه به خلک هغه سندره خوروي نو موسیقي طرف ته کا پاملرنه ونه شو مطلب کا چرته حکومت د کار ته سنجیدانه شو په حکومت کې په دغه کې د ثقافت په نوم یو لوی فندونه راځي چې هغه په خپل ځایونو نه استعمالي نو زه وایم چې هغه سندرغاړو ته د مکاور کړل شي مطلب که حکومت د لوري ته پاملرنه نه وکړه نو د پښتو موسیقي هغه دغه طرف ته روانه ده ځکه چې یو مطلب هغه د شاعرۍ معیار یې مطلب هغه کو ډېر لوندر پر یې مطلب راکوس کړل نو زه چې هغه خلکو ته مکاور کول پکار دي چې هغه کلاسیکی کلام وایي کلاسیکی استادان دي اصل استادان دي مطلب د موسیقۍ په لرزو باندې پوهه خلک دي تاسو د ټپو هم یو ظاهره لري ادم له کوم لارو رغونډي کړی دي زه که د ځان خبره کوم موسیقۍ کې سره د دې چې مطلب د ادب سره زه مطلب هغه یوز د کاون کوم خو هغه باوجود هم زما هغه فوک موسیقي چې کومه دا لوکل مطلب روایتي زما خپل هغه ډېره خوښه ده نو په فوک کې بیا ټپه داسې ده چې مطلب یو مضبوط صنف دی زه وایم چې په دې باندې په پښتو ادب کې پروجیکټونه پکور دي په دې کې دومره ډېر ښه دي تاسو خپل په پوهېږئ په دې خبرې نو بیا هم لکه زما په ماسټر کې ریسرچ هم په ټپه او زما هم د وړوکوالي د ټپې سره ډېر شوق دی مطلب هغه ټپې کې ډېر څه دي نو دا ټپې ما د مختلفو ځایونو نه راغونډې کړي دي مطلب دې باندې اصل مشاهین ډېر کار کړی دی کابل اکیډمي ډېر کار پې کړی دی هغه هم راغونډې کړي دي خو مطلب بیا داسې دي چې په دې کلیو په دې لوکل ښار کې مطلب داسې هغه سندرې خاص کر بیا زموږ په دې وزیرۍ لهجه که زه په خپله وزیرۍ کې وایم نو باید چې ډېر کم ملګري پرې وپوهېږي دا مطلب د یوسفزۍ لهجې ول نو ما عموما داس کړي چې مطلب په د خپلو کلي کې د زاړه زنانه چې د دې نه مې د ټاپې راټولې کړي دي پسې ګرځېدلی یم نو بیا هغه ما بیا د وزیرۍ نه مطلب هغه په لهجه کې ویلي دي د یوسفزۍ په لهجه کې زه اوس هم په دې تلاش کې یم چې مطلب ټاپې غواړم د کومې مصرې د ټاپې تاسو راغونډې کړي دي د دوی د یو کتاب د چاپ کولو څه اراده به لرئ چې دا به په راتلونکي وختونو کې یو داسې کتاب به تاسو خپور خو ما مطلب هغه خو یې لرم مطلب کتاب خو مو سره یو بل هم هغه دی خو زه د ټپې یا د ټپو د ولسي سندرو داسې یو هغه مو لکه خیال شته مطلب خو هغې ته به زه ګورم مطلب هغه یو مطلب ریفرنډم به زه کوم چې مطلب چې زه وګورم چې آیا دا واقعي چې نایاب دي مطلب کله مو ته داسې وخت ښکاري چې مطلب دا ښه ټپ هغه چاته نه دي خو بیا هم لکه تر دا وخت بیا زموږ د ریسرچ کور شروع دی د ایم فیل نو دې ته لکه ستاسو په هغه چې خیال لرم دې ته ډېر باید چې دا خوندي شي ستاسو د ټپو نه یوه دوې ټپې واورو ډېره مننه بس فقط به یو درې ټپې درته ووایم مننه به په اسپسورا سړی دی ومري زما د یار غوښې سورو راوړي دینه دا په بنګړو مین سوک دا
چې بنجارې نو سره پسنګ کې ناسته وینا ستا د یارې نه بوان وړما ککا کرے میں او د چرګانو لوخی شینا. ډېر ښه مننه وزیر صاحب، ډېر خواندې وکړو. تاسو خو شاعري هم کوئ، نو تر اوسه پورې به مو څومره خپله شاعري کړې وي، او که شاعري مو کړې دی هغه څه شی مو لیکلی دي؟ نظم، غزل او څه مو زیات پکې لیکلی دي؟ تر دې وخته ما صرف غزل لیکلی دي، خو مطلب زه کوشش کوم چې د دومره غزل پوره کړم چې یو کتاب ترې جوړېږي. خو دا وخت هغه غزل چې زه د یو کتاب دپاره انتخاب کړم، نو هغه غزل لکه شاعري مو سره کامه ده، مطلب هغه یو کتاب خو به ترېنه پوره نه شي، داسې ورکوټی به، خو مطلب په راتلونکي کې مو خیال شته، مطلب هغه باندې زه لګیا یم چې د خپلې شاعري، او ما صرف غزل باندې کوشش کړی دی. که تاسو یو غزل کرته واوروئ نو مننه. نو غزل چې ما ته کوم یاد دی، نو یو غزل به درته واورم چې عاشقي دلته رسوا شوه او د خلکو د خندا شوه، عاشقي دلته رسوا شوه او د خلکو د خندا شوه، زندگی دلته رسوا شوه او د خلکو د خندا شوه، و مونږ په بژا جامو تڼاکو پښو کې ښه رقصونه وکړل، مونږ په بژا جامو تڼاکو پښو کې ښه رقصونه وکړل، غریبي دلته رسوا شوه او د خلکو د خندا شوه، غریبي دلته رسوا شوه او د خلکو او د جذباتو د زور لاندې اوس فقط نارابازي ده، د جذباتو د زور لاندې اوس فقط نارابازي ده، شاعري دلته رسوا شوه او د خلکو د خندا شوه، وخت په خپله شپېلې ماله د لاس ګوتې کړې راماتې، وخت په خپله شپېلې ماله د لاس ګوتې کړې راماتې، موسیقي دلته رسوا شوه او د خلکو د خندا شوه، او هغې سکڼې بنګړیوالې پسې ځای په ځای کیسې وې، هغې سکڼې بنګړیوالې پسې ځای په ځای کیسې وې، خو بیخي دلته رسوا شوه او د خلکو د خندا شوه، او یو ځل دلته په واده کې ناوې زهر وخوړلي، یو ځل دلته په ډولۍ کې ناوې زهر وخوړلي، یوه خادي دلته رسوا شوه او د خلکو د خندا شوه، او مکتب چې د ډیوې لوګي عظیمه محلونه دا ځل تور کړل، د ډیوې لوګي عظیمه محلونه دا ځل تور کړل، سرداري دلته رسوا شوه او د خلکو د خندا شوه. عظیم صاحب، ډېره زیاته مننه کوو تاسو نه. تاسو سره خو ډېرې زیاتې خبرې کېدلی شي، خو بس د وخت د کمي له وجې به نو انشاءالله بیا به تاسو سره میلویږو، تاسو سره به ملاقات کوو. نو تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړو. خوشحاله او آباد اوسئ. تاسو ډېره مننه چې ما ته مو دومره مطلب زه مو ته دې جوګا وګڼم چې خلکو ته ما خپله پاڼه ورښکاره کړئ. ډېره مننه. ډېرو درنو خوږو کتونکو، عظیم وزیر صاحب سره دا خوږې خبرې د دوی خوږې خبرې تاسې واورېدلې. نو د دوی د موسیقۍ دپاره زمونږ د یوټیوب چینل او زمونږ دا پاڼه مخ په وړاندې ګورئ، هغې باندې به د دوی په غږ کې خوږه غږ کې سندرې او غزلونه هم تاسو په راتلونکو خپرونو کې واورئ. نو تر بلې خپرونې پورې ما ته به سم افغاني ته اجازت راکړئ. ښاد، آباد او بریالي.